فأفتاني بأني قد خلقت من حين وزرت حملي وأمرني بتزوج بدالي تابعه فأسمعه عن ابن وهب عن يونس وقال ليس حدثني يونس عن ابن شهاب وسأله فقال أخبرني محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان مولى بن عامر بن لؤي أن محمد بن إياس بن البكير وكان أبوه شهيد بدر أخبره. حضرت ابو هريره رضی الله عنه وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم لاس کسان جاسوسان ولېږل د کفارو د حال معلومولو دپاره امیر د دی حضرت عاصم ابن ثابت انصاری چې د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه خسر ده جد عاصم ابن عمر ابن خطاب د حضرت عمر رضی الله عنه زوی عاصم نمیږي یو د دغه عاصم نیکه ده د مور پلار ده نو د حضرت عمر صاحب چی شو خسر دغه امیر په مقرر کو دا لاس کسان روان دي د عثمان او د مکی په مابین کې یو ځای د دلته چې ورسېده چا د حذیل قوم ته وویلې چې بنو لحیان ورته ویل کېږي دلته مسلمان معلومیږي چې راغلي دي نو دوی چغه ګاډه کړه سل کسان تقریبا غیشي وشتون کې پسې ووته او پلې پسې واخیست په دغه مسلمانانو پسې په یو ځای کې د دوی د خوراک اثر ولید چې خرماوي یې خوړلي زړې اچولې دي لکه ابول او رزم چې خطیر شو دوی پوه شوه چې دا مسلمانان دي د مدینې منورې راغلي دي نو مخکې تعقیب سي وکړه کله چې دی سره ولید ورنږدې شوه حضرت عاصم رضی الله تعالی عنه او مرګري یې نږدې کنکۍ غر ده دغه ځای ته وخته او دا اصل نفر غیشي وشتون کې راغله محاصره یې کړه د محاصرې نه بعد ورته وی راکوز شئ موږ در سره وعده ده چې وژنو نه لالچ ورسره کوي او مطلب د دغه خلکو هم دا ده چې قریشو په بدر کې ډیر تکلیف ولید اکثرو کورنۍ مړي شوي نو دغه بندیان چې موږ ورلو په یغو به خرڅ کو نو ډیرې روپۍ به په واخلو وژنم نه خو خلاصول خو یم نه وروړی دښمنانو ته تسلیمول حضرت سیدنا عاصم رضی الله عنه ورته ویلې زه د کافرو په عهد باور نه لرم زه نه درکوزېږم جنگ یې شروع کړ دغه ځای نه چې څه غیشو شیان و ورسره په دا جنگ کې حضرت عاصم رضی الله عنه او شپږ ملګري نور اووه نفره هلته شهیدان شوه درې نفره ورته راکوز شو دغه عهد موافق چې په غدریو کې د دوه نومونه دلته ذکر شوي دي حضرت خبیب رضی الله عنه حضرت زید بن دسینه رضی الله تعالی عنه او دا بل یو دریم سړی و حضرت عبدالله ابن طارق رضی الله عنه چې ورته راکوز شوه اصلحې تر واخیستې نو دستي دا کار وکړه دا لیندې چې په تړل کېږي لکه موږ تاسې په ربړې تړو هغه غیشم چې په تړل کېږي دا د دوی د غیشو را خلاص کړه او د دوی لاسونه یې ور وتړل چې دا د دریو صحابه و مبارکینو لاسونه تړل شروع شوه دغه دوه ملګري نه دریم حضرت عبدالله چې دلته نه ذکر شوی هغه ویل ګورئ اوس نه معاهد مات کو تاسو خو ویل چې موږ په تاسې کار نه لرو نو زه نه ځم در سره اما اقتدا په یغو ملګرو پسې د چا شهیدان شوه بیا یې دلته په ویلو په ویشتلو باندې شهید کو دا دوه نفره یې ورسول خپل ځای ته چې ویې رسول بیا حضرت خبیب رضی الله عنه او زید ابن دسینه رضی الله عنه په خرڅ کړه په قریش باندې د بدر نه وروسته د بدر مناسبت کې ځکه دلته ذکر کړي خو په دغه کې بنو حارثه و حضرت خبیب واخیست ولې حضرت خبیب رضی الله تعالی عنه د دی پلار حارث په بدر کې مردار کړی و دغه پلار په عوض کې واخیست او د دې سره بندي د یو څو شپې بل وخت کې دی فیصله وکړه چې سبا ته به بیایو پانسۍ کوو بیا
دا فیصله د واورې ده نو چې سړی نه و په کور کې یوې ښځې ته یې وویله چې چاړه راکړه ای دنیا نظم چې په مسنون طریقې کیفیت ځان برابر کم د خپل ویښتان پرې کم بریتونه لنډ کم چې د رب کریم سره د ما ملاقات راځي چې د سنتو په طریقه برابر یم ښځې چاړه ورکړه ښځه د باندې ووته د کور کنکی ماشوم دی دغه ښځې دا ورغی حضرت خبیب رضی الله عنه ته حضرت خبیب رضی الله عنه په خپل ورانه کېنوه شفقت پکوي دا ښځه خو وروسته مسلمانه شوې ده چې دا حال یې ویلی دی وایي زه چې راننوتم چې زوی مې د ده په ورانه ناسته او په لاس کې تیاره چاړه ده او هلته د ده په باب کې د قتل فیصله شوې ده نو وډاره شوم چې اوس زوی مې مړ نه کړي چې ما خو هسې وژني دا کار خو وکړه دی د ما په رنګ پوه شو چې وډاره شوه راته ویلې وډاره شوې دا خیال کوي چې دا به وژنو اسلام موږ ته دا درس نه ده راکړی چې کنکي به وژنئ د کنکیو وژل د ښځو وژل دا خو ناروا دي اوس د ده حال ښکاره کوي پس د اسلام نه والله که تر حضرت خبیب خیر باندې ما لیدلی وي رب کریم ثبوت کرامت دا ځایونه بیا در سره نوټ کوي دا کرامت ته ورکړی چې زه ورننوتم د ده لاسونه په زولنو کې دي د انګورو واشکای وښکولی دا په لاس کې د انګور خوري او په دغه وخت کې په مکه معظمه کې بیخي پیدا کېده نو موسم د دغه نه و نو د کومه طرف نه راتله دا کرامت غیبي رزق ده چې ورته راتله ده خارق العادت شی چې د نبی نه صادر شي معجزه ورته ویلی کېږي چې د ولی نه صادر شي کرامت ورته ویلی کېږي دا کرامات د اولیاو په واقع کې معجزات رسول الله دي خو هغه د ده د معجزې اثر په ده کې ښکاره کېږي لکه معجزه د نبي اثر د قدرت الهي ده خو الله یې ښکاره کوي د ده په وجود کې ښکاره کوي نور ښکاره کوونکی څوک ده خو ما رمیته از رمیته خو الله تعالی د ده په لاس ښکاره کړه نو ولی وایي چې هغه ښکاره کېږي دا د رسول الله عظمت خدای پاک د امتي په لباس کې خلکو ته ښکاره کوي چې امتي داسې مقام ته رسېدلی دی چې شي نه ونه رسېدلی دا ولایت په څه شي پیدا کېږي لنډه اسانه پیدا دا ده ولایت په اتباع شریعت پیدا کېږي ان اولیاؤه الا المتقون الا ان اولیاء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون اولیاء ته خوف او حزن نشته اولیاء دي څوک الذين امنوا وكانوا يتقون خپل الله تعالی تفسیر کوي تقوا خو ویل کېږي په شریعت باندې عمل ته ابل روز ملګ لګ اجمالی څه خبرې کې وکړي نو دا د شریعت برکت ته شریعت چا په واسطه راغلی دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم په واسطه راغلی وی خيار څوک چې وي چې د شاګرد کمالات وویني دلیل دی استاد په کمال ګرځي کنه ګرځي دا موږ تاسو په وخت کې چې ښه قابل عالم فارغ شي او هلته درس کوي دستي خلک یې دا د پلان کې شاګرد ده دستي نسبت هغه استاد ته کوي نو د ژمي په موسم کې انګور او په دغه وخت کې په مکه معظمه کې بیخي پیدا کېږي نه نو دا غیبي رزق و چې ورکول کېدو خارق العادت و دغه کرامت ویل کېږي بیا یې بوتلو دیم د حرم نه په حرم کې دننه نه وژنه د حرم نه د باندې ویست پانسۍ کوي ده ورته ویلې صرف دومره خلاص کوي چې 2 رکعته لمونځ وکړه موږ علما لیکي چې د دغه ځای نه دا معلوم شو چې د بندي مسلمان چې په لاس د کافرو کې بندي وي بیا چې شهید کوي سنت طریقه دا ده چې دی د 2 رکعته نفل وکړي که قدرت ورکول کېدو موقع وه چې 2 رکعته نفل وکړي د صحابي سنت ده خو دا 2 رکعته لمونځ چې وکړو د لمانځه نه بعد بیا ورته ویایي دا خلکو ته که دغه د مرګ صحنه نه وای چې تاسې به بیا دا خیال کوي چې دا صحابي د مرګ نه ډارېږي نو ځکه اوږد لمونځ کوي ما به لمونځ ډېر اوږد کړی و ولې اخري معراج دا د الله اخري ملاقات ته په دنیا کې دی ما لمونځ د چا سره خبرې دي د رب کریم سره خبرې دي هغه خلک چې وروسته بیا موږ تاسو ته راځي چې خدای پاک حلاوت ورته نصیب کړي
په عباداتو چې کوم خوند اخلي والله العظیم چې ما د بعضو مشایخو نه اورېدلي چې په ټولو دنیا کې دومره خوند نه لکه دا یو په قسم سره مې د یو خلیفه صاحب نه اورېدلي چې د رب کریم د انوارو مظهر شي په آخرت کې د الله تعالی د دیدار نه فوق عمل نعمت شته په دنیا کې چې د الله دیدار نشته خو د انواراتو مشاهده خو راځي به هر تقدیر وروسته بیا خیرا کوي خدای پاکه اللهم احصیهم عددا رب کریمه ته د دوی بنیاد وباسې په شمیر احصا دا معنی وایي شمېره په هلاکت کې چې یو هم پاتې نشي او دوی خدایون متعالی متفرق دا سره قتل کې او د دوی نه یو څوک هم ژوندی نه پرېږدي بیا یې اشعار ویلې زه د مرګ نه نه ډارېږم د شهادت نه نه ډارېږم لست ابالي حین اقتل مسلما زه پروا نه لرم په داسې حال کې چې زه قتل کېږم مسلمان على ای شق فی الله مصرعي چې په کوم طرف لویږم په کوم اړخ لویږم ما ته فرق نه راکوي ولې وذلك فی ذات الاله وان یشک یبارک فی اوصال شلوع ممزعي دا د ما مرګ د الله د رضا دپاره ده که الله وغواړي د ما د بدن شړېدلو بندو کې به برکت پیدا کړي کله د شهید د وینو په برکت خدای پاک فتوحات راولي دیغه ثمره الله ته منظور وي د شهادت دیغه په برکت باندې خدای متعال فتوحات راولي اسلامي نظام راولي خوش خو نه راوستي کیږي بیا دی شهید کوي بیا دا خبره شو چې حضرت خبیب شهید شو د بدر په جنگ کې خو نه و خو منشأ د بدر انتقام و د په بدر کې څوک مردار کړي و د هغې اولادې واخیست خپل انتقام دپاره دی شهید وګرځوه دوم کرامت هغه و پاتې ملګرو کې حضرت عاصم رضی الله عنه چې امیر و چا و شهیدان شو هلته دا درې خو یې راوسته یو یې په لیارې شهید کړو دوی بیا دلته شهیدان کړه حضرت عبدالله ابن دسینه رضی الله عنه زید ابن دسینه رضی الله عنه هغه هم شهید کړی ده خو یو ځان ته خلکو شهید کړی دا ځان ته شهید کړی دلته دا یوه واقعه د خبیب ذکر کړه دی چې خبر شوه خود به د بندیتوب په وخت کې د دی نه پوښتنه کړې چې امیر مو څوک حضرت عاصم هم د مشرکینو په بدر کې یو لوی سردار مردار کړی و نو دغه خلکو وویلې درځئ چې ورشو که نور نه یي چې سر یې راپرېږدو د هغه باندې خپل زړه جوش وباسو حضرت عاصم رضی الله تعالی عنه چې هلته جنگ شروع کو کفارو ته جواب ورکړو چې زه نه درکوزېږم د صحابه و عشق ته محبت ته نو وی خدای پاکه د ما سلام ورسوي رسول الله ته او د موږ په حال خبر کې رب کریم هلته پیغمبر علیه السلام خبروي چې دی داسې په شهادت باندې ورسېد او پته یې سلام ویلی خدای پاک ته بله دعا کوي چې ای الله زه د تا د دین حمایت کوم ته د ما د بدن حمایت وکړې چې د کافر لاس په ما ونه لګېږي نو دوی چې ورغله چې د ده سر مبارک پرې کړي خدای پاک دا غټې غټې مچۍ نه دي چې دا سړی چې موږ غومبسان ورته وایي هر څوک په خپله زنبورو پارسي کې ورته وایي دغه یو ډله راغله په د مشرکینو پسې هر څه چې دی وکړه نه شوی ورتلی خدای پاک د دی نه بچ کړه وروسته بیا الله تعالی باران وکړو ډېرو اوبو راواخیست سیلاب د دغه علاقې نه یې یوړ دا بیا د هغه کرامات بعد الموت چې رب کریم د ده عزت وکړو کرامت خو ویلی کېږي عزت ته مچۍ د ده د حفاظت لپاره مقررې کړې دغه نه بچ شو دا بل روایت کې حضرت سعید ابن زید ابن عمر ابن نفیل بدری صحابي ده په دغه باب کې په دغه حیثیت ذکر کوي دا مریض شو حضرت عبدالله ابن عمر خبر شو چې دی مریض ده ورځ ده د جمعې او غرمې ټیم نږدې ده
حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله عنه ورغی د پښتنې ته د جمعې لمونځ یې پرېښی دا نه چې معلومه چې څومره لرې خو وایي تحقیق شوی ده 3 میله د دغه ځای نه لرې و یغ ځای ته ورغی اوس په دغه پورې ضمناً د فقهي مسله ذکر کوي علما د جمعې په ورځ باندې سفر روا ده چې د جمعې لمونځ پرېږدي دلته اوس دوه حاله دي یو د زوال نه مخکې یو د زوال نه شاته اکثر شوافع حنابله د امام شافعي صاحب یو قول په دې دي چې قبل زوال سفر بلا کراهیت جایز ده بعد زوال په دغه کې اختلاف ده مکروه ده او که غیر مکروه ده د احناف کتابو هم درې قوله را نقل کړي دي یو قول د جمعې په ورځ باندې سفر مکروه دوم قول د جمعې په ورځ سفر مطلقا جائز یا مطلقا مکروه قبل زوال وي که بعد زوال وي دا بل وي مطلقا مکروه قبل زوال وي که بعد زوال وي دریم قول دا ده چې تفصیل ده د زوال نه مخکې حکم د لمانځه سړي ته متوجه وي سبب نه دی موجود د زوال نه مخکې ستاګ بلا کراهیت جایز د زوال نه بعد اذان کیږي حکم درته متوجه شو او چې سفر کې خو به د ماسپښین لمونځ کوي د جمعې لمونځ خو پاتې کیږي ته چې اهل امصارو نه وي د جمعې لمونځ در باندې فرض و دیغه خلکو نه وي د جمعې پر ورځ سفر بعد زوال شروع کوي خو لکه د جمعې د لمانځه نه ځان خلاصوي نو دا مکروه قبل زوال غیر مکروه بعد زوال مکروه او په دغه کې بیا یو خبر کړي الضرورات تبيح المحظورات کله د شي پیښې د زوال نه بعد اتاخو اراده د سفر ده خو یو موټر د اغا مثلا په 12 بجې وځي بل موټر بیا نه پیدا کیږي یا په خوا قافلې وي قافله روانيږي بیا مرګري نه پیدا کیږي هغه خپل مقصد ته چې ځان رسېږي د هلاکت خطر د پلیارو کې اوس نور چې روان دي یا موټر ځي او بل نه پیدا کیږي الته د تا مقصد پوت کیږي د دغه ضرورت په بنیاد کې بیا سفر وکي پروا نه لري څوک داسې تفصیل کوي که سفر د عبادت و لکه جهاد ته وځي یا عیادت مریض ده لکه دلته چې مریض ته وروت د عبادت سفر و جائز ده که دنیایي سفر و ناجائز ده څوک جائز او ناجائز سفر ته ګوري که په نیت ارادي د تجارت له مثلا خو جائز سفر ده خو که په نیت غلط له ناجائز ده چې د جائز سفر په نیت باندې جائز ده خو که د غلا او د دغه په نیت سفر کوي او د جمعې لمونځ درته متوجه ده بیا ناجائز ده خلان به موږ دومره دغه خبره وکړو چې د زوال نه بعد د موږ د احناف راجح قول دا ده چې بلا کراهت سفر جایز ده د زوال نه بعد چې حکم متوجه شو چې عذر نه ولکه هغه د قافلې نه پاتې کېدن د موټر نه پاتې کېدن بیا تاګ مکروه ده حضرت عبدالله ابن عمر بعد ان تعال النهار ویل بعد زوال خو نه دی ویلای ورځ را خار رڼا شوی و په دغه وخت کې دی ورغی د یو بدري صحابي مبارک پښتنه ته دا بل روایت کې په دې مسله کې چې ښځه مړه شي مېړه د ښځې مړ شي او ښځه حامله وي وضع د حمل سره د دې عیده پوره کیږي که 4 میاشتې او 10 ورځې چې ذکر شوي دي په قرآن کې په هغه عیده پوره کیږي مسله خو معلومه ده خدای دا مسله پیښه د څه شوی اختلاف په دغه مسله کې راغی یو علاقه کې یو صحابي ده کشر الته یو عالم دا فتوا کوي ابعاد الاجلین میړه مړ شو میاشت بعد 40 شپې بعد 2 میاشتې بعد د ښځې اولاد پیدا شو دا له د عیده نه دوتلی چې تر څو هغه ابعاد الاجلین 4 میاشتې او 10 ورځې نه پوره کړي اوس نو یو واقعه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په وخت کې تیره وه دا بیا د یو بدري صحابي ښځه ده خبر په دغه کې بیرته د باب سره مناسبت هغه میړه مړ شو په خپل مرګ مړ شو خو و بدري صحابي د حج په وخت کې ښځه حامله وه
په یو قول 40مه ورځ اولاد پیدا شو د میړه د مرګ نه بعد 40مه ورځ د نفاس نه چې پاکه شوه حداد خو واجب ده چې میړه مړ شي ښځه به د عدې په وخت کې ترک و زینت کوي واجب ده په دې چې هغه تېره شوه دا د نفاس موده ځان ښایسته کول یې شروع کړه مطلب دا ده موږ چې خو اوس پیغور وي نه ښځه د خپل اختیار وي نه سړی د خپل اختیار وي نو ښځه د واده ته ضرورت لري ځان به ښایسته کوي نو څوک چې وویني نو پوهېږي چې دا د واده شوق لري حضرت ابو سنابل رضی الله تعالی عنه هغه ورته څه کوي څنګه د ځان ښایسته کړی د اراده د نکاح لري نه نکاح نشي کړی چې تر څو د 4 میاشتې او 10 ورځې نه وي پوره شوې دا وی چې بیګا طرف نږدې شو نو د پردې جامع لوڅه خو نه ګرځېده په کور کې هم خو چې کور نه د باندې وځي برقا چادري په سر کې یا لوی ټیکری په سر کې دا مې ځان مې ښه پټ کو ورغلم پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته هغه ته مې دا حال ویلې چې حضرت ابو سنابل خو ماته دا ویلې زه اوس واده کړی شم په دغه وخت کې که نه نبي علیه السلام ورته ویلې چې که اراده دې وي کړی شي قرآن فیصله و اولات الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن دا حکم عام ده که مطلقه که متوفى عنها زوجها اولات الاحمال حکم مطلقا خدای پاک دغه ذکر کړی چې عده په وضع د حمل ده حتی که داسې انداز مسله پیښه شوه میړه د غسل په ځای پروت ته غسل ورکوي د ښځې اولاد ټیمپوره و اولاد پیدا شو لاړه د عدې نه ووته 1 غنټه د مرګ نه بعد میړه مړ شو خو حکم د عدې متوجه شو دې ته ګنټه بعد چې اولاد پیدا شو عده خلاصه شو ولې اولاد الاحمال قرآن فیصله کړې ده هغه چا آل راولېږو حضرت عبدالله ابن ارقم ته چې په دغه مسله کې د موږ اختلاف ته د حضرت سبیعې نه ته پوښتنه وکړه دا خو په دغه حادثه کې وه چې هغې څه ویلې اوس موږ څنګه فتوا ورکړو هغې ورته وویلې چې ما ته رسول الله اجازه وکړه نو ځکه فكتب عمر بن عبد الله ابن ارقم الى عبد الله ابن عتبه يخبره ان سبيعه بنت حارث اخبرته انها كانت تحت ساق خط ورولېږو چې ما ته هغه داسې ویلې دي چې نبی علیه السلام دې ته اجازه کړې ده ابعد الاجلین په دې باندې نه ده شرط نور په دا باب کې کله کله د باب د بدرو سره نور مناسبت جنگ سره نه وي د بل وخت واقع وي خو چونکې هغه سړی بدري وي نو په دغه حیثیت روایت را نقل کړي یو بدري نوم څو ځایه به ذکر کېږي په بخاري کې ګوښې یو بدري نوم ذکر کېږي وروسته بیا مستقل باب د دغه جوړوي چې په دا بخاري کې چې د نیکو اهل الله چې په جنگ بدر کې شرکت کړی الله ته ډیر ممتاز دي چې دغه نومونه بیرته تاسې ښه وپېژنئ بیا حدیثونه نه ورسره ذکر کوي صرف دا نومونه چې بخاري ټول نومونه نه دي بدرینو اسماء البدرین په نامه باندې د ما سره ځان ته خپله کنکۍ رساله ده چې د ټولو بدرینو نومونه پکې ذکر دي دلته هغه یو څو چې په بخاري کې ذکر دي هغه به بیا ذکر کوي نور به بیا خبره په غذا کې وکړو دا اخر روایت کې ځکه اجمال د محمد ابن ایاس ابن بکیر وکانه ابوه شهد بدر اخبره نور روایت هم ذاتي نه ذکر کوي ما ته پلان کې ویل چې پلار بدري و دا بدري توپ صرف په ذکر مناسبت باندې ذکر کوي نور مسله کله دلته بخیرانه وړي الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على حضرة رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين اللهم ارزقنا علما نافعا وفهما كاملا ورزقا حلالا واسعا وشفاء من كل داء ربي كريم موږ ټول ته خپل رضا نصیب وګرځي
خدای دې متعال د آفات او بلیات او مرض او مشکلاتو نه مت حفاظت نصیب وګرځي. خدای پاک کوم مرګري چې مریضان دي د دین د خدمات او د علم د حاصلولو لپاره صحت کامله نصیب وګرځي. نور د دنیا مسلمانان چې موږ سره په دغه دینی خدماتو کې کومکونه کوي، الله څوک موږ ته دعاوي کوي، د موږ نه دعاوي غواړي، اخلاص کی، محبت کی، خدمت کی، معاونت کی. رب کریم د ټولو په شر درست حاجتونه دینی او دنیوي د غیب د خزانونو پوره کړي، د دنیا او د آخرت خوشحالي ژوندۍ نصیب کړي. په هر روپۍ باندې خدای پاک په لکونو عوض په دنیا او په آخرت کې ورته نصیب کړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعین برحمته.